شوه هغه دوه نور کارونه هم باید ترسره کړو کومه ستونزه پکې نه غواړه بله قدرمنو لیدونکو اوس د ښاغلي یمان کرجالي په کور کې یو زر کوه راځه ملګرو څارنوال صاحب راغی ښاغلي خلک وایي چې دا وژنه سیاسي لامل لري دا خبره رښتیا ده د دې موضوع په اړه موږ سره تر اوسه کاره معلومات نشته خو د ښاغلي کرجالي شخصیت او کرکټر خو تاسې ته معلوم دی البته چې د سیاسي وژنې فکر د هر چا فکر ته راځي څومره مې لګېدلی په دې اړه تاسې ته معلومات نشم درکولی آیا ویلی شو چې دا کار د ترکیې د پرمختګ د مخنیوي لپاره شوی مخکې مې تاسې ته وویل که نه چې د ښاغلي شخصیت او کرکټر خو تاسې ته معلوم دی ښاغلیه تاسې سره کوم ثبوت شته چې ثابت کړي دا یوه سیاسي پیښه ده اړینو پوښتنو ته مې لږ مخکې ځواب ورکړ له دې ښکاري چې په دې برخه کې تاسې سره ثبوت نشته ښه نو په دې حالت کې څنګه کولی شئ دې وژنې ته سیاسي بڼه ورکړئ آیا قانوني اجازه لرئ داسې هم کیدای شي چې دا یوه سیاسي نه بلکې عادي وژنه وي دا چې څه قانوني دي او څه نه دي او څنګه باید څېړنه وکړو دې کارونو کې تاسې خبریالان ځان نشئ ښکېلولی موږ خپله دا پرېکړه کوو نیازی کوم څه دې پیدا کړل امیر صاحب د لومړۍ څېړنو له مخې دا کوم مسلکي کس ترسره کړی څنګه د خپکن تمانچې نه کار اخیستل شوی لومړی ډز 2 مترو واټن نه شوی او په زړه ویشتل شوی چې مړ شي امیر صاحب وروستی ډز له نږدې نه شوی ښه نو وروستی ډز یې ولې کړی دا د وژل شوي کس په جیب کې و په لوړ ګمان لومړی مرمۍ دلته لګېدلې ځکه نه و مړ شوی بله ډزه یې له زړه نه لاندې لګېدلې د کنټرولولو لپاره قاتل را نږدې شوی او لیدلی دي چې نه دی مړ شوی بیا یې له نږدې نه ډز کړی د یو کس کار دی پوره ډاډه نه یم خو اوس هم داسې ښکاري امیر صاحب دا مو هم پیدا ښاغلیه هیله کوم دننه مه ځئ هیله کوم څه خبره ده دا تاسې څه کوئ څنګه بې اجازې زما کوټې ته راغلې ها آغلی تاسې ما له رئیس صاحب سره یوازې پرېږدئ همدا اوس زر له دې ځایه ووځه وګورئ ښاغلی امانه بخښنه غواړم چې د مینې ډکه شیبه کې مو مزایم شوه دا انځور مو چېرته پیدا کړ د وژل شوي کس څنګ ته دا ښځه چې په انځور کې ده مېرمنې ده نه نه ده بله هنری نجیبه ته چیرته یې اوس نشم غږېدلی نجیبه هسې نه هم نن ډېره سخته ورځ وه هیله کوم داسې مه کوه هغه ستا خور ده ته څه ډول یې ورور یې د واده په ورځ د هم هغه په ژړا کړه ښځې ولې داسې خبرې کوې تا څنګه ما سره داسې خبرې کولی شي عایشه هلته ده هو سمه ده زما په ځای تاسې دواړه شاهدې شوې زه وخت نه لرم نجیبه نن نجیبه باندې که لا حول ولا قوة الا بالله ټولې ستونزې یو وخت کې را پیدا کېږي بخښنه غواړم ملګرو هیله کوم امیر صاحب ښه په دې انځور باندې د ګوتو چاپ شته لومړنیو څېړنو کې ښکاره شوه چې چاپ شته ان د څو ګوتو خو بشپړ معلومات وروسته درکوو له هرې لارې چې کېدل هغوی خپلې موخې ته ځان ورسوو امیر صاحب داسې نښې نشته چې څوک په زوره کور ته دننه شوي وي نه په دروازو کې نه په کړکیو کې یعنې قاتل د کلي په وسیله دننه شوی څېړنې ته دوام ورکړ که کوم کوچنی ثبوت هم وي له پامه یې مه غورځوئ که وینه وي ویښته وي که د ګوتو چاپ وي هر څه چې وي غواړم یې ولې نه امیر صاحب همدا مو دنده ده لږه بیړه هم وکړئ موږ باید دا پیښه وڅېړو ډېر زر کلنو ګډوډي به رامنځته شي د لیدو په هیله ښه وخت مننه هیڅ ځای درنه پاتې نه شي
دې پیښه کې زما یو څه ته پام شو. رښتیا وایې څه ته دې پام شوی؟ ډېره جالبه ده. په رښتیا هم ډېره جالبه خبره ده. ما هم همدا ویل. وګوره بیا مانه بې خبره ده خبره امر ته ونه وایې سمه ده؟ هو دې خبرې ته زما هم پام شو. هو امر صاحب د دې پیښې په اړه لومړی سیامي میدان ته خبر ورکړل شوی او د پیښې په اړه بیړنی خبر هم 2 دقیقې خپور شو. ډېر ښه پوهېږم ځکه چې خپل ساعت ته مې کتلي. هو ما هم همدا ویل. نیازي امکان نه لري چې د مرګ دقیق وخت په اړه یې اوس څه ووایم. خو څه د خپلو تجربو له مخې ویلی شم چې دا وژنه به د 7 تر 9 بجو پورې شوې وي. خو یو بل جالبه شي ته مو پام شو. څه دي؟ فکر کوم کله چې امان د ډزې وروسته لوېدلی دی د لاس ساعت یې مات شوی او درېدلی. دا د عدلي طب له مخې دلیل یا ثبوت نشي کېدلی خو سمه ده دوام ورکړه. ساعت 7 دقیقو کې درېدلی دی هسې هم مات شوی. البته دا ثبوت نشي کېدلی. په دې نه پوهېږو چې ساعت یې جوړو که خراب. داسې یو کس خراب ساعت نه ګرځوي. د مرګ ساعت یې څه وخت په ډاګه کېږي؟ سبا به په ډاګه شي. د ساعت په اړه هم څېړنه وکړئ سمه ده؟ سمه ده امیر صاحب. موږ هم د ټلویزیون له لارې خبر شو. په دې وروستیو کې هغه د ګواښونکي پیغامونه هم ډېر راتلل. دا پیښه د هغه کارونو پایله ده چې په دې وروستیو کې په هېواد کې ډېر شوي دي او کېدای شي دوام ومومي. څنګه کېدای شي؟ الله الله هیڅ مو د وسلې غږ نه دی اورېدلی؟ نه بل ساتونکی راغلی. کېږي امیر صاحب. د پیښې په اړوند مو څه نه دي لیدلي؟ تر هغه چې رئیس صاحب نه و راغلی د کور ګروپونه مړه وو. کله چې مې په ټلویزیون کې دا خبر واورېد د باندې راووتو. یوازې د رئیس صاحب د کوټې ګروپونه روښانه وو. زه شاوخوا ته لاړم بیا ترکان مېرمنه تر ډاډه ترکان مېرمنې موټر مې ولیده چې له بلې دروازې نه ووته. د موټر په منځ کې مو مېرمن ترکان ولیده؟ ډېره تیاره وه. موټر مې د شا له خوا نه ولیده خو موټر د هغې و. موډل یې رنګ یې آن نمبر پلیټ یې هم 34 BIN 36 د پلیټ شمېره یې هم دا وه. اوس ښه فکر وکړه بیا ځواب راکړه. د رئیس صاحب مېرمن اغلې ترکان مو کور ته د ننوتو په حال کې لیدلې ده؟ نه مې ده لیدلې خو د شا له خوا هم لاره شته. هغه لاره ډېره نکاره وو. د همدې لپاره موږ ډېر وخت مخې ته اوسېږو. دا چې موټر مې د شا له خوا نه ولیده لږ څه حیران شوم امیر صاحب ځکه چې ما هغه نه ولیدله چې کور ته راشي. همدارنګه له دې پیښې نه 2 ساعته مخکې له کور نه وتلی و. امر صاحب موږ له څارنوالۍ نه د هغه ترکان د نیولو امر واخیسته او هغه مېرمن اوس لاندې ناسته ده. خانو ته د پیښې په وخت یعنې 9 تر 9 بجو پورې چېرته وې؟ د موټرو تمځای کې وم. تمځای کې؟ هو ډېره په غوسه شوې وم ځکه یوه کاروکي ته لاړم چې یو څه وڅښم. کله چې له کاروکي نه راووتم ومې لیدل چې موټر مې له خپل ځای نه بې ځای شوی دی. وروسته بیا خپل موټر پسې هغه بل ځای ته لاړم. کوم شاهد یا ثبوت لري مېرمنې؟ نه پوهېږم د هغه ځای ساتونکي به زه او یا زما موټر په یاد وي او که نه. خانو ولې په غوسه وې؟ خبره شوې وم چې خاوند ماته دوکه راکړې. هغه انځورونه سیاحونو موران تاسو ته ښکاره کړي وو که نه؟ هو ستاسې ملګري ته مې مخکې هر څه وویل. خاوند ته مو په غوسه شوې وئ؟ که تاسو ته ستاسې د مېرمنې صمیمي انځورونه له بل چا سره ښکاره کړي بیا به څه احساس ولرئ ها؟ ما دې خبرې کې مخکې وئ. پوښتنې ته مې ځواب راکړئ. پوهېږم چې غواړئ خبره کوم ځای ته ورسوئ. هو
خاوند ته مې په غوسه وم، دومره غوسه وم چې غوښتل مې ووژنم، خو ما دا کار ونه کړ. نه مې شو وژلی. که هر څومره غوسه م شم بیا هم څوک نشم وژلی، هېڅوک هم نه. دا مو ستاسې خاوند سره پیدا کړ دې پېښې په ځای کې څه وشول؟ دا انځورونه سیحان ماته نور ښکاره کړي ښاغلیه. لومړی ځل دی چې دا ګورم. ډاډه یې؟ البته ما ته یې 3 انځورونه راښکاره کړي وو، ټول مې په ذهن کې تاویږي، خو دا هغه انځورونه نه دي. هسې هم د دې انځور په سر ستاسې د ګوتو چاپ نه دی پیدا شوی. ښه نو تاسې پوهېږئ چې هغې سیحان نومې ښځې ولې تاسې ته د انځورونه ښکاره کړل؟ سیحان زما د خاوند په پوهنتون کې یوه تکړه ښوونکې ده، د دواړو نږدې ملګرې ده. فکر کوم غوښتلې چې زه خبره شم، خو یوه بل عجیبه خبره م وشوه. څه وشول؟ ځینې غوسې یوازې د غچ په اخیستو سره سړېدلی شي. نه، زه دا کار نشم کولی. دا کار ډېرې زیاتې لارې لري، ته خو مجبوره نه یې چې دا کار وکړې. د سیحان مران د اظهاراتو اخیستلو لپاره هم اړین کارونه وکړه، هر څومره زر چې کېږي. د دې ښځې په اړه هم څېړنه وکړه، یعنې د رئیس پټې مینې په اړه. امر مو پر ځای کېږي امر صاحب. او ډېره ناوخته شوې ده، زه ځم. رښتیا دغه سیامي میدان اظهارات هم باید ارومرو واخیستل شي سبا سهار. سمه ده؟ سمه ده امر صاحب، سمه ده. وخت راغلی. په اصل کې تا ناوخته کړه، ډېره دې په تمه پرېښودم. اندېښنه مه کوه، نور نه مجبوره کېږه چې په تماشې. نور خلک چیرته دي؟ ساعت د شپې 3 بجې دي نجیبه. بورا کوټې کې ویده دی. زیجان دې کوټې کې ده. فکر کوم نه ده ویده شوې. لږ مخکې مې دروازې ته غوږ ونیو، د ژړا غږ راغی، بیا دننه نه شوم.
حق دې راوبخه زیجان، که ماته په غوسه شوې اوس یې حق لري. څه ووایم؟ ستا د ژوند په ښه ورځ کې هم له تا سره نه وم. په اصل کې 20 کاله کېږي چې همدې ورځې ته په تمه وه. پوهېږې؟ یعنې له کله نه چې ته پیدا شوې وې، د مور او پلار له مرګ نه وروسته دا تمه نوره هم زیاته شوه. ما ډېر غوښتل چې د خپلې خور خوشحالي ووینم. درې کاله کېږي چې دا بنګړی زما په رابه کېښې. مونږ پولیس یو، ته خو پوهېږې هماغومره ګټو چې ویې خورو. پوهېدم چې وروسته به هېڅ پیسې ټولې نشم کړی، ځکه مې له مخکې اخیستی و. وروره د پلار هم زما د مور فضا یې. خدای دې تاسو دواړو ته خوشحاله او آرامه ژوند درکړي. قدرمنو لیدونکو، نامتو خبریال سیامي میدان نن سهار د اجراتو اخیستلو لپاره د پولیسو لخوا د امنیت مدیریت ته بیول شوی. دا چې سیامي ولې هلته بیول شوی تر اوسه کوم معلومات نشته. راځه موضوع په اړه که نور معلومات لاسته راوړو تاسو سره یې هم شریکوو. له موږ سره واوسئ. امر صاحب، دعا بعد او یو ښه خبر لرم. څه شوي؟ هغه کس چې په رئیس یې برید کړی و او بیا خپله هم چې ټپي شوی و، یعنې اوکان سارګل مړ شوی. څنګه؟ ډاکټرانو ویلي چې د زړه حمله پرې راغلې، خو د اصلي لامل پوهېدو لپاره لږ وخت اړتیا ده. هغو بې شرفانو دا کار کړی تر څو هغه غلی کړي. بله خبره څه ده؟ د ښاغلي امان پټه مینه د ایسال بالدز مړی په ساحل کې پیدا شوی. 2 ډزې په زړه باندې لګېدلې ده. خو هغه یې ولې وژلې ده؟ په دې به هم پوه شو چې د میرمن تورکان کورجالي خبرې ټولې رښتیا دي. د تمځای مسؤل موټر وپېژنده. د هغوی په اسنادو کې د موټر پلیټ شمیره او د راتلو وخت لیکل شوی دی. یعنې میرمن تورکان رښتیا وایي؟ هو امر صاحب. یعنې کوم چا غوښتل چې دې وژنه کې هغه توره نه کړي. او هو د ښاغلي امان د مرګ دقیق وخت هم په ډاګه شو. راځه چې لاندې خپل مېلمه سره لږې خبرې وکړو. تیموره هر څه ماته پرېږده، سمه ده؟ زما موکل حق لري چې خبرې ونه کړي. زما په ان یوه شېبه ښاغلي یقینه هیله کوم. موږ دلته د خبرو لپاره نه یو راغلي، یوازې یو څو پوښتنې کوو، بس هم دومره. ښاغلی سیامي، ستاسې خبرونه زما ډېر زیات خوښېږي. باور وکړه ستاسې د خبرونو د ویلو بڼه مې ډېره زیاته خوښېږي. او تېر کال چې ستاسې کومې بربنډې ویډیوګانې په انټرنیټ کې خپرې شوې او په المان کې مو زوی په نشه یي توګه روږده شوی،
د دواړو خبرونو زه ډیر زیات غمجن کړی وم چې ستاسې په څیر د یو نامتو کس شخصیت ته زیان ورسېده. وګورئ زما له موکل سره د داسې خبرو کولو حق نه لرئ. یوازې خپل احساسات ورته بیانوم. په خبریالۍ کې تر ټولو مهم کار دا دی چې رښتیا خبر تر ټولو زر خپور شي. همداسې نه ده ښاغلی سیامي؟ البته رښتیا وایي. غواړم تاسې نه زه یوه پوښتنه وکړم. پرون شپه څنګه بریالی شوې چې د رئیس له مړینې نه یوه دقیقه مخکې د هغه د مرګ خبر خپور کړي؟ موږ ته یو زنګ راغلی و، هغوی وویل چې مړ شوی. یوه دقیقه مخکې له دې چې هغه مړ شي تاسې ته د هغه د مرګ خبر راغی، همداسې ده؟ تاسې هر ټلیفوني زنګ د بیړني خبر په توګه خپروئ که نه؟ زما موکل مجبور نه دی چې تاسو سره خبرې وکړي. د خبرو نه کولو حق نه ګټه اخلی. ستاسو د موکل سره له ما سره خبرې کوي. ما خپل ځواب واخیسته. نورې پوښتنې به څارنوال صاحب وکړي. عمر صاحب د یو مهمه موضوع په اړه باید وغږیږو. دلته یو امضا وکړه. سمه ده ښاغلیه. د رئیس د پټې مینې ایسل بالدس کور ته لاړو. په کور کې د پلټنې په لړ کې مو د رئیس د ښځې موټر جعلي پلیټ پیدا کړ. یعنې چې خو عمر صاحب څنګه چې تاسو فکر کوئ، ملګرو مو یو بل سند هم پیدا کړ چې هغه د دورکان د موټر په څیر یو بل موټر په کرایه نیولی و. عین موټر یې کرایه نیولی و؟ هو. زمونږ څو ملګري د موټرو کرایه کوونکي شرکت ته تللي وو او د ایسل بالدز انځور په ښودلو سره یې هر څه ثابت کړل. په کور کې مو یو وسله هم پیدا کړه. د راپورونو له مخې په ډاګه شوه چې ښاغلی یامان د هغې وسلې په وسیله وژل شوی. بله خبره هم ده، د جسد په لاس کې 2 تره ویښته هم پیدا شوي. نیازي وویل چې د دی ان ای معایناتو له مخې له ایسل سره سمون خوري. دا به په راپور کې ولیکي. یعنې قاتله د رئیس پټه مینه ده. د همدې لپاره یې هغه هم وژلې ده تر څو غلی شي. ایسل هم د دې سازمانې وغړې وه چې ګټه ترې اخیستل کېده. اوس یې وخت را رسېدلی چې دې سړي سره روغبړ وکړو. حالې مې ده حالې مې نن رخصت اخیستی و. بله ممدو، غواړم دغه نمتو کس پته ماته زر تر زره ووایې. هر چېرته چې وي غواړم هم د اوسې پیدا کړم. ښاغلیه بخښنه غواړم، د نیکټایي پرته نشي دننه کېدلی. به نیکټایي وتړئ ښاغلیه. نیکټایي ها؟ په دې سره کولی شم؟ البته مهرباني وکړئ. واخله مېرمنې دارو موشه. اجازه ورکړئ. وای وای نامتو او اتل امر صاحب نجیب یلماس نن په ټوله ورځ پاڼو کې ستاسې د اتلوالې خبرونه خپاره شوي وو. تاسې ته بس خاک راوغواړم. دنده کې چې اوس هم نه یې څکم او 24 ساعته په دنده کې یم. ښه او همدارنګه تاسې هم 24 ساعته په کارونو بوخت یئ. همداسې نه ده؟ که څه هم زموږ دندې یو بل سره مخالفې دي، خو فکر کوم تاسې زما په څېر کوم قانون نه لرئ. زه نه پوهېدم چې پولیسان هم دومره هوښیار او ټوکي کېدلی شي.
خو خامه چې ارزوروم کې کار کوه په دې خبره پوه شوم د ارزوروم کسه د هفته پاره زړې ته څه وایي پوهېږئ سمشکا روسي ژبه نه اخیستل شوی ستاسې هم باید زده وي تاسې هلته څلور کاله دنده ترسره کړې نل پر هم هلته پیدا شو همداسې نه ده د ارزروم کسان غوماشي ته څه وایي ته پوهېږي غوماشي ته په دې نه پوهېږم بیزک دا یو ترکي لغت دی د غوماشو له وزوز لرونکي غږ نه اخیستل شوی یو تلپاتې لغت دی د بابل قوم مشر نمرود په څه شي مړ شو ته خو به پوهېږي یوازې د یو غوماشي له امله د یو کوچني غوماشي له امله تاسې به هم یو ورځ یو کوچنی غوماشي ختم کړي مورې زویا ته ځې له خیره هو مورې ځم چې ناوخته نه شي که نه نو مدیر به مې په غوسه شي ډېر ورته ګران یم زویا د ټکسي چلولو کار ډېر ښه و ولې دې هغه کار پرېښوده مورې زه اوس مجبور یم چې دا کار وکړم خو تل د شپې لخوا کار کوې ټکسي چې دې لرله هغه وخت دې د ورځې لخوا کار کوه اندېښنه مه کوه مورې دا کار به مې هم وشي انشاءالله چې هر څه به ډېر ژر ښه شي مدیر مې مانا ډېر زیات خوشحاله دی تل تا ته سلام وایي یوه ورځ یې کور ته راوغواړه زویا لوی مدیر دی څنګه زموږ کور ته راتلی شي مورې البته چې راتللی شي ستا په څېر یو ښه او تکړه کار کوونکی لري مورجانې ته خپای که څنګه نه زویا نن مې بیا یو خوب ولیده حج ته تللی یم ستا له ګټل شوو پیسو مې یوازې همدا ساتلي دي خدای دې له تا نه راضي وي خو په دومره پیسو باندې خو څوک حج ته نشي تللی کاش مخکې له مرګ نه یو ځل حج ته لاړه شم فاني نړۍ ده هیڅوک نه پوهېږي چې څه وخت له دې نړۍ نه ځي خیر دې داسې مو وایه هیله کوم خدای دې نه کوي خدای دې تا ته اوږد او ښه ژوند درکړي خدای دې زما عمر تا ته درکړي بس نه کوي چې توبه وباسه داسې مو وایه زار دې شم زویا څه چې تقدیر کې وي هغه کېږي خدای لوی دی سمه ده زویا لاړ شه خو مدیر ته دې ووایه چې ستا دنده ورځې ته بدله کړي سمه ده څه کې چې خیر وي زویا زه له تا نه راضي یم خدای دې هم تا نه راضي شي خدای دې تا په خپل کار کې بریالی کړي او له بده کارو دې خدای وساته سمه ده درځم
زر کوه سمه ده ملګرو 10 ثانیې پوره شوې راځئ چې ځو زر کوه bale 155 دلته غله راغلي راځه داسې مه کوه راځه چې ځو زر کوه لیونی شوی که څنګه راځه زر کوه لیونی شوی کډه دې کړی وای زموږ سربلارت لکه مقله باس که وروره ته د موټر چلوه هر څوک د خپل کار کوي پوه شوې یعنی ښایي کومه ستونزه نشته وګوره زیجان هره ستونزه دې چې درلوده ما ته زنګ ووهې سمه ده ښه مفید څنګه دی نجیبه هو وبخې هغه غواړي چې خلک ورته باب راووایي سمه ده خو د دې هلک نوم مفید بورا دی که نه لا حول ولا قوة ښه سمه ده سلام ورته ووایه بورا ته هم سلام ووایه ښه نو په خدای دې سپارم په دې مفید څه شوي ښه ووایه ښځې د الپر خو به ما لیونی کی ټوله ورځ یې کمپیوټر کې لوبه وکړه اوس هم وایي چې خوب نه راځي یو څه ورته ووایه هیله کوم ته نه یې ویده شوې هله راځه چې لاړ شو څه څنګه یې اوس خوشحاله یې زویه قندې پشمک خورئ هو پلاره پا 11 بجې غلی شه هلته وګوره زر کوه دې خوا لاړ شه بیړه وکړه صبر وکړئ پولیس ودرېږئ ودرېږئ پولیس سمه ده ښکته شئ ودرېږئ ودرېږه سمه ده پاڅېږه راځه چې دننه لاړ شو زویا راځه پولیس ته خبر ورکوو زما پلارم پولیس دی مخکې شئ زر کوئ مخکې شئ سمه ده مخکې شه ماسکونه مه لرې کئ زر کوئ زما پلار زمری دی خاص ثروت جانا ووای وکیل صاحب ثروت جانا مانه چې هر څه غواړې همدا اوس یې ووایه البته ښاغلی وراله خو هر څه یو بدیل لري همداسې نه ده البته ستاسو ویل ته هم اړتیا نشته ښه ده ښه شپه
مشره که ستونزه نه وي یوه پوښتنه مې کوله دا خو یو عادي مامور دی که نه ولې دې هغه کس ته دومره پیسې ورکړې کوچني او عادي کسانو ته د چا پام نه کیږي هغه کسان چې دوسیې ګرځوي ځینې وخت له هغو کسان نه ډېر ارزښت پیدا کوي چې دا دوسیې جوړوي یا یې هم لاسلیک کوي نورې ډلې تر اوسه نه دي راغلي والله مشره موږ راغلي خو هغوی تر اوسه نه دي راغلي هغو ټولو ځایونو ته لاړئ هو مشره د نن شپې معلومات لږ څه ډېر کم ښکاري هلکانو ځان ته خو به مو نه وي پټ کړي په 10 ثانیو کې 15 دانې په اسانۍ غلا کیږي ګوره بیا د دروغو ماشین پورې مو تړه نه مشره داسې خبره نه ده یو کس ولیدو پولیسو ته خبر ورکړه څه پولیسو ته هو مشره بیا ورنغلم سمه ده همدا به ومنم ستاسې پیسې درکول کیږي واخلئ ځوانانو مننه څه لرې د یو کس لپاره داسې کار نشئ پیدا کولی مننه مشره د کارونو له مخې د دې میاشتې تکړه کس دی تاسې خو پوهیږئ موږ تکړه کس ته ډالۍ ورکوو په 15 ستوري هوټل کې یوه شپه 10,000 لري او البته یو میلمه به هم ورسره وي چې هلته دې خوشحاله وساتي واخله دا هم زما لخوا تا ته ډالۍ چې مغزه دې لږ ارامه شي مشره زه یوازې خپلې پیسې غواړم هوټل او نورو شیانو ته اړتیا نه لرم وای څه وایې خو ولې ها دا کار د خوان اخیستلو لپاره نه کوم ښه نو د څه لپاره یې کوې ځان سره ځینې لاملونه لرم ښه خپله پوهیږې نورې ډلې دې هم راشي د جزا قانون نه به کوچنی ازموینه واخلو و به ګورو چې د قانون په اړه مو معلومات څومره دي اظهارات واخله په هر څه باید پوه شو فکر کوم د غلو د ډلې غړي دي سبا به ورباندې عملیات وکړو سمه ده امر صاحب Lara? ستا نوم څه دی ځوانه نوم مې هغه یعنې ته تر اوسه هېڅ کوم نوم نه لرې له دې ښکاري تر اوسه دې کوم اتل ولې نه زده کړې چې نوم ترلاسه کړې راځه چې لاړ شو کېدای شي د ځان لپاره یو وړ نوم پیدا کړي زه خو نوم لرم
تا زما په امر باندې برید کړی و که نه؟ هغه بل ملګری دی په هر څه ډېر ښه اعتراف وکړه دا چې د یوې ډلې لپاره کار کوئ. د رئیس نوم یې هم موږ ته وویل. د ډیپو پته یې م راکړه. اوس یې ته هم ولیکه ځوانه، که د دواړو خبرو ترمنځ کومه غلطي ولیدل شي بیا به ستاسو دواړو پایله ډېره بده وي. عامر صاحب، پرون شپه د اکا سیمه کې ټول 12 ځایه غلابې شوي دي. د یوې غلا نه خو تاسې مخنیوی کړی عمر صاحب. موږ سره نور څه شته؟ د ځینو امنیتي او د قانونو کمرو ویډیوګانې او یو دوه کسه شاهدان شته، خو ټولو غلو تورې خولۍ اغوستي دي، ځکه دا ویډیوګانې موږ ته ګټه نه رسوي. له سیمې نه د غلا خبر یا هم د خلکو شکایت په اړه کوم شاهد چې شاهدي ورکړي معلومات نشته؟ هو شته، ځینې خبرونه موږ ته را رسېدلي چې فکر کوو د پرون شپې پورې اړوند دي. عاقفه، ما سره لږ کاره معلومات شته عمر صاحب. نیول شویو کسانو د ډلې په اړه معلومات راکړل، دا چې ډیپو یې چیرته د چا لپاره کار کوي دا هر څه پکې شته عمر صاحب. سمه ده، له اړینو ځایونو نه اجازه واخلئ او سمدلاسه عملیات وکړئ. امر مو پر ځای کېږي عمر صاحب. موبایل یې هم بند دی، اړیکه ورسره نه نیول کېږي. سبا دا نو څنګه کار دی؟ ته فکر کوئ چې زه له عایشې سره